شی ورته ښیم یو شی وایم یو مونځ د جمع کوئ ټول ماشومان دی او که لوی وي د جمع مونځ کوئ او دویم په کور کې د قرآن شریف تلاوت شروع کړئ سهار هم کوئ ماښام هم کوئ مازدیګر هم کوئ زنانو ته وایه چې کوي ماشومانو ته څه موده پس ټیلیفون وکړي وی مولوي صاحب دعا دې کار وکړه زه یم دوا کار نه دی کړی دوا هم کوي کار دا نه چې نه کوي دا دقه قرآن کار وکړه د قرآن برکت تر کې راغی د خدای د کلام چې برکت نی د کم سیز به برکتي قرآن خدا الله کلام دی قرآن شریف خدا الله خبرې دي کتابي شکل کې موږ سره پروت دی نو د الله ذات څومره با برکت دی او الله فرمایي هذا کتاب انزلناه مبارک دا موږ نازل کړی دی او د برکت څه ته وایي ډېر لوی خیر دی په قرآن شریف کې که تلاوت یې کې پکې ثواب دی که یاد یې کې حافظ جوړ شي لوی اجر دی که معنی یې زده کې ډېر لوی اجر دی که علم یې وکړې ډېر لوی ثواب دی